سوال دا دی چې بعضې خلک په مانځه کې په نیت باندې تلفظ کوي او دا وایي چې نیت مې کړی زړه د خلاصه 4 رکعته فرض لمونځ کوم په دې حاضر وخت دې شریعت کې څه حکم دی؟ جواب دا دی چې زمونږ په دین کې دا خبره ثابت او مسلمه ده چې د عباداتو دارومدار په اتباع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دی. هر یو عبادت چې د الله د نبی نه نقل نه صحابه کرام هغه نه کړي نو هغه ته عبادت نه ویل کېږي بلکې هغه به بدعت وي. لکه څرنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو بدعه. چا چې زمون په دین کې د سیو نوې پیدا کړل چې هغه د دین حصہ نه و هغه به بدعت وي. تلفظ په نیت باندې هم د څه دی چې هغه د الله رسول نه دی فرمای نه دی کړی صحابه کرام نه دی کړی د دین د جلیل القدر ائمه کرام نه نقل نه دی لہذا د دې کول بدعت ده. دغه وجد چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الرسائل کې او مجموع الفتاوی کې او داسې خپل نورو کتابونو کې ذکر کوي وي محل النیة القلب دون اللسان باتفاق ائمة المسلمين في جميع العبادات. د نیت محل زړه دی جبه نه ده. دا خبره په اتفاق د مسلمانانو په ټولو عباداتو کې دا خبره ده. نو به ذکر کوي وای په نیت باندې چې د تلفظ کول مشروع نه دی نه پاغه باندې جهر مشروع دی او نه د هغه بار بار تکرارول بلکې که د یو انسان د عادت وي نو هغه ته به ادب ورکول شي هغه ته به زجر ورکول شي. همدغه رنګي به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي ولو تکلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى. که یو انسان جبه خطا شي په جبه یو سو یو نیت کې بل سي په زړه کې نو اعتبار به هغه سلری چې د پزړه کې دی بلکې نیت دا دومره خپل یو انسان چې یو ارادي فعل کوي یو ارادي فعل نو دغه ارادي ته ویل کېدل شي نیت. بلکې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي کله رب العالمین بندگان په دې مکلف کړي وي چې پلانې عبادت بے نیت او کوي بے نیت دا به تکلیف بما لا یطاق. ځکه د انسان طاقت نه کیږي چې اختیاري فعل کوي او غیر مخکې نیت نه دا نیت په خپل راضي د اراده د زړه سره خپل تقنیت ده. بلکې شیخ الاسلام تیمور رحمۃ اللہ علیہ مثال ورکړی دی وایي که سړی روټۍ ته ناستي او دا وایي د خلکو په مخ کې چې نیت مې کړی زړه د خلاصه چې یو نوڼۍ راټولو مخلت او چتو مچ بیا یو جوړما او زه په مور شم ټول خلک بده ته لیونه وای چې لکه دا ناس څه چې په خلبانه وسوي. همدغه رنګ عبادت د مونږ چې سړی د کور نه او د سو کې به روان شي مسجد ته به انتظار وکي به امام ودرېږي دا پس ودرېږي دا راغله سره د چوي چې نیت مې کړه زړه د خلاصه بلکې همدغه نیت ده او په دې باندې اکتفا کول پکار دي د سینه چې سړی په بدعت کې واقع شو الله ته ناراض نشي. الله دې زموږ استاد او عبادت په سنت بنا کړي.